عملت لارا روانه مې دا ښه خوندوره منظره مې ولیدله زما د شا راشه ښه ځای دی ښه ځای دی چا طرف وګورئ کوسټل ایریا ده المافي ما راسل ته اوس پکې ویډیو جوړو د آرامداز خوندور ځای دی وینئ دا یو هوټل دی هوټل میګا ماره دغسې نوم دی که څه رقم دی دا خواته ټوله غرونه دي دا خواته چې راسې ټوله کورونه در لاندې دي دا خواته ټوله اوبه لاندې پښه سمري ته اوبو ځای ته دغه ځای څنګه ځای دی هغه د موټران ولاړ دي هلته یارو انشاءالله دلته به یو ډرون هم د خیر سره پاوا کړو د ډرونه کشان یې هم د خیر سره وکړو ښه خوندور ځای دی دا خوندور ځای دی ډرون پاوا کړو د خیر سره هغه شا طرفه شاته به ټوله شام شکل راولو د خیر سره
यारानो ها مش است ورده دی که ندی دا د ایټالیا د روم څخه تقریبا دغه ځای یو 2.5 ساعته لاره وه تقریبا اوس لا څه لاره راته پاته ده انشاءالله او دا کېږم دلته لاندې پاته داسې غرونه چې مګر یو دغه دی دلته بیخي دا ځایونه ډېر کروز کاټیانې لري نو څه خطرناکه دی دا هلته د خلک دا موټرسایکلان هم سره ځغلوي ښه خوند کوي چې په موټرسایکل باندې سړی راشي خوند خو ښه خوند کوي مګر څه خطرناکه دی حیران یې سره ځغلي کټینګ وټینګ سره کوي په دا کرز باندې
سره ودراوه راښکته شولم دلته نور د موټر ځای نشته ما په خیال دا ځای بیخي کوچنی دي لنډې لنډې کوڅې دي راښکته شولم په لارې دا لاندې دا چوټه کېږو په پښو شاید باید تاسو د موټر اجازه نشته نو ورپسې وبګورو دغسې چې که ځای دي دا په د غره کې دا شیان جوړ کړي دي دا دغسې ځای دی په لیدو ارځي که نه ارځي 2.5 ساعته لار د موټر او د هغو وردنیاسې پسې راخته سوي یو چې په ارځي که نه په ارځي یارانو په تاسو خو نه یم خبر زه خو دغسې ستړی شولم بیخي ډېر واک مو وکړي واجره ده ډېر تر اووه سره څخه راښکته شولو بېرته راوختلو ډېره لاره وه نو دغه رسټورانټ راغلی یم په نامه د میلې پیزا فرا ښه ځای معلومېږي دلته ډېری خلک راغلي دي نو دا پیزا مې راغوښتله سره دغه جنجبیله څخه دې خوند به وګورو چې دا څنګه دی د خیره سره پیزا خوندوره پیزا معلومېږي مارګریتا پیزا معلومېږي واجره دله د ایټالیا خو نو ښه چیز دی ښه پیزا ویدم او دا هم جنجبیل هم نامې دی دغه اوس موږ ستاسو د پوسیتانو ټریپ چې د هغه روم څخه پسې راخطا سوي وو هغه چې ورته ګورې د هغو ورجینیا څخه پسې راغلو په دغه ځای پسې څونه لار ده انشاءالله د الله په امان شپه ورځ مو په خیر and make sure to share like and subscribe this video until next time peace